عزیزانو یو داسې روز او داسې تکلیف را روان دی چې د هغې ساعت نو د هغې سختۍ نه الله بار بار تاسو مونږ یری. د آیات کریمه کې الله فرمایل چې اے ټولو خلقو که ایمان هم راوړی دی او که ایمان هم نه دی راوړی، د عربو اوسېدونکي یې که دا جمع اوسېدونکي، بیا مالدار یې که غریبان یې، د مخ د ځمکې باندې چې څومره اوسېدونکي خلق یې او بیا انسانان یې، نو الله فرمایل چې هغه روز نه ویریږي، د کومه ورځې د سختۍ زلزلې چې ډېر یو لوی د هیبت او د مصیبت او د تکلیف نه ډک وخت او سقط. رب لا یزال کله فرمایي چې د سبانه روز نه ویریږي، کله فرمایي چې د هغه روز ویریږي چې یو بد یو نه منډه وهي، بل بد بل نه منډه وهي، زوی بد پلار په کار ناراضي، پلار بد زوی په کار ناراضي، خزه بد خاون په کار ناراضي، خاون بد خزه په کار ناراضي، مور بد لور نه منډه وهي او مور بد زوی نه منډه وهي او زامن بد میاندو نه. پیغمبر علیہ السلام تبلزه فرمایي چې قابل یاداش هغه وخت دی کم وخت او کم تکلیف کې چې د ازمکه اوجړقېږي پجړقېدلو سختو، دغه سختی به د قیامت شپېلې سره راځي. رب کریم به امر وکړي چې اسرافیل علیہ السلام بیدار شاه، حضرت اسرافیل علیہ السلام به بیدار شي، رب کریم تبا او فرمائی چی یا اللہ ستا کم حکم امر د حاضر ملبئی. رب لا یزال با او فرمائی چی اسرافیل علیہ السلام زد مخدز مکی مخلوق نہ مرور ما، بیا پا مخلوق کی دا انسان نہ مرور ما، نخو اغا شونڈشتا پا مقدس مکا چه ما یاد کی، نا اغا جبشتا چه زمان نام واخلی، نا اغا سترگشتا چه ما طرف تا اگوری، نا اغا زمنشتا چه ما پا توجہ کراولی. اسرافیل علیہ السلام زنن پا غضب و غصہ ما بولے پھسپیلے لپکے ورکا چی اسمان لاندے گزار شی، زمکا ختم شی، اوستور گزار شی، زت خپل نور اخلما پلس پو میں ختم ہوما، دا اسمان ستوری ختم ہوما، جنو انسان ختم ہوما، ملک و پیریان ختم ہوما. اسرافیل علیہ السلام بیدار شاہ او شپیلے لدی پکے ورکا. حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکی، دوارو جانو سردار فرمائی چدا نفخ اولادا سمال چه اسرافیل علیہ السلام پہلے لپکے ورکی، ددغش پہلے سربی عظیم زلزل راشی. اللہ ددغ زلزلین مونگ یری چه اے زما بندگانو دا قیامت دا سخت نزانو ساتے، دا قیامت تکلیف نہ اویرے گئے، دا سخت نہ اویرے گئے. اللہ فرمائی یو عظیم طوفان براشی. سمالی اسرافیل علیہ السلام پش پہلے خلقی دی او کل پیشن قائم کی، پہلے لبکے ورکی، یو عظیم توپان براشی. اگا توپان سرب زلزل راشی. ددوارو جانو سردار فرمائی وَيَكُونُ ذَلِكَ 40 سنہ، دغش پہلے سربا پورا سلویخ کالا یو عظیم زلزلوی. دا سے عظیم زلزل براشی چه د شغرب نه مغرب پورې با زمکه یو شان اجړقېږي او د جنوب نه شمال پورې غرونه بروان شي، اندازې تکلیف نه او د قیامت د سختۍ د وجه دا لوړ لوړ غرونه با زره زره شي او لمبه لمبه بشي او لوګي به بر روان. سمال چې لوګي بر ته روان شي داسې بخکاری لکه ډنډت کړي وړه چې پاوا روان. دوالو جانو سردار تا اللہ فرمائل محبوبا اگر وزدن ایرنشی
پدغ ورځ بدا سے سختی راشي دا لړلړ غرونه با دا الله د يرنا د قیامت د سخت د وجه زره زره شي او بیا بره زره زشي او په اوا بد الله د ير روان شي زمکه بلکه د بیړه پشان روان شي د شغرب نه مغرب پورې بزنګيږي او د جنوب نه شمال پورې بټاله وهي اسمان کے بچے دا زلزلے سختی را لاڑ شي او دا اسمان مخلوق خبر شي رب کریم تا بخواسو کی چی یا اللہ یو طرف تا دش پیلے خطرناک آواز دے بلے ڈاڑے دا پزمک زلزل دا او آن تر دے پورے چی آغا غٹ غٹ غرونا پالوان غرونا سنگین غرونا آغا سخ غرونا خودش پیلے دیر نرزا رزا او لکدلوگی غند پاواشو اور رب کریم وہ فرمائے چھے اے دا اسمان سیدن کو دا خو پزمکا تکلیف دے دا قیامت سخت دا قیامت مصیبت تے دا اغید یرنا زد مخلوق نہ خپیما انسان نہ خپیما زما وحدانیت پرے خودو زما عبادت پرے خود او زما ریاضت پرے خو زما اطاعت پرے خو ماتا مشکل کوشان وئی غیر پس گرزی ماتا حجت روان وئی نور پس گرزی ماتا رازق نوئی دا نور نتمکی ماتے نخپل ازمکا ختمکا او دا یر نغرنم تاواشو اور رب کریم چکل پا غسک راشی لش پہلے آواز با اسمان ترسی اسمان کے بستوری خبر شی چھ اللہ ناراض دے او دا قیامت سخت راولی ستوری بدا خبگان نتور شی او پتورو کے بم غوغاراشی دغ مزیدار ستوری چنن روخان دی تو ما ترنا کئی اسمان پہ چراغان دے اسمان پہ خستو ودان دے داغی پہ ہدایات او داغی پہ کومک امداد انسان تلوی فیدہ حاصلی گی دغ مزیدار ستوری با دا قیامت دا سختین تکتور شی یا اللہ سمرب تور شی اللہ وی غوغا بپراشی قیامت بپراشی او دا خفگان نبدا یوم بل سر جنگیگی حتیٰ کہ چھ زر زر بشی ریز ریز بشی او کسکر بشی دا اللہ دا یرنا او دا قیامت تکلیف او سخت دا لاسا بلان دے را گزار شی دمرلوی تکلیف دی مسلمان اللہ وی دا دغ سخت نزانو ساتا دغ سخت دا پارا دا نجات سالمان جوڑ کا دا نجات عمل روڑا او دا فلاح او دا کامیاب عمل جوڑ کا مال راشا سوخت چسمان کے قمر او دا مزیدار اسپوگ میں خبر شی اللہ بوئی زمروریم دا مخلوق نہ خپیم دا مزیدار اسپو میبا دا قیامت دا سخت دا وجہ تکتورشی اولان دے بغزار دا مزیدار نورچ گورے دا بتکتورشی او دا اللہ دا یرن برا غزار شی سمالی چھ دا اسمان ستورم ختم شی قمرم ختم شی نورم ختم شی دغا وقت با پزمک بیام زلزلوی دا سی زلزل بی چیو عظیم توفان براشی اگا توفان با دیر ترخلوگیوی اگا ترخلوگی بلمبا دا اوری دنیا با منڈ وحی سوک با شغرب تا منڈ وحی سوک با مغرب تا منڈ وحی سوک با جنوب تا منڈ وحی سوک با شمال تا منڈ وحی خود اخلاصی درک بینوی او دیرنا بزمک تا گزار شی دنیا بدا سے علوڑ پرتوی لکا سنگا چے پتنگان سوزی او دشم پخوا کے دغا سے زر زر پراتی رب کریم فرمائی یوم یکون الناس کالفراش
دا اغه سخت روزه نه ويریږي دا اغه قیامت سخت نه ويریږي چې دا ټول انسانان با الله تپکه لکه د سوزه دل پتنګانو پراتوي یو طرف نه بم جړاوي خود جڑا د فریاد اور دو والا بمروری اللہ وی اسرا تو اجاڑا اسرا نہ اغواڑا اسرا تا فریادو کا اسرا نے امداد اغواڑا دوارو جانو سردار آقا نامدار تو وی کہ اسے مرور کما نو بیا بت زمرورم ام تر دې چې دنیا با پزمکه پرتای الله با پاسمان زلزل راولي او د قیامت د سخته د وجنبا دا مزیدار اسمان را گزار شي دانه چې غني یو اسمان تر دو اسمانونو بزلزل او تکلیفي اسمانونه بلاند گزار شي اوزمکه لبراشی اللہ با فرمائے چه دا لوڑ اسمان چه گورے دا ټول با ختم کما او دغشان لاہوت با ختم کم ملکوت با ختم کم جبروت با ختم کم دنا با ختم کم فتد اللہ با ختم کم قاب قوسین با ختم کم جنو بشر با ختم کم شجر و بر با ختم کما رب کریم فرمائی دا دغ سخت نزان بچ کے او دا فلاح سامان و اسباب جوڑ کے نبی کریم تا رب کریم فرمائی محبوبا دا سے تکلیف را روان دے دا سے مصیبت در روان دے چه اغا رز لره ندا دا سی نزده دا لکه چه سبانه رز دا نزده دا اے محبوبا پا دغا رز بانده با دا سی تکلیف راشی چه زبور سر دا پیریان